رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل لا یتم رکوعها ولا سجودها وای د مانځه غلا دا ده چې د هغې رکوع او د هغې سجده به په ښه شان سره نه کوي. نو دې ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د مانځه غلی ورته ویلې ده. هغه او دغه رنګې په یو روایت کې راځي چې هغې مونځ ته الله جل جلاله اړه توجه فرمایي نه، یعنې د هغه مونځ څه حیثیت شته دی نه چې کوم یو مونځ کې رکوع او سجده په ښه شان سره ونه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. عن عبد الله بن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها رواه الدارمي. په دې حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د یو ډېر عظیم او د یو ډېر خطرناک ګناه تذکره فرمایي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې غل خو د ټولو نه بدترین خو وي، لیکن بدترین غل هغې کس ته وویلی چې د مانځه نه غلا کوي. نو دا د حضرت عبدالله بن ابي قتاده رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، هغه د خپل پلار نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل اسوأ الناس سرقة الذي د ټولو نه زیات بدترین غل هغه دی یسرق صلاته چې د انسان د خپل مانځه نه غلا کوي. صحابه کرام ورته وایي د الله رسوله د مانځه نه به دا خلک غلا څنګه کوي؟ دې باندې خو موږ سم نه پوهېږو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل لا یتم رکوعها ولا سجودها وای د مانځه غلا دا ده چې د هغې رکوع او د هغې سجده به په ښه شان سره نه کوي. نو دې ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د مانځه غلی ورته ویلې ده. هغه او دغه رنګې په یو روایت کې راځي چې هغې مونځ ته الله جل جلاله اړه توجه فرمایي نه، یعنې د هغه مونځ څه حیثیت شته دی نه چې کوم یو مونځ کې رکوع او سجده په ښه شان سره ونه شي. دغه رنګې په یو روایت کې راځي چې بنده تر د 80 کالو پورې مونځ کوي، لیکن د هغه یو مونځ هم نه قبلیږي، یو مونځ هم نه قبلیږي. خو کله رکوع سمه وکړي نو سجده سمه نه کوي، او که سجده سمه وکړي نو رکوع سمه نه کوي، نو دا مونځ به څنګه قبول شي؟ دغه رنګې یو صحابي هغه راغللو او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په وړاندې یې مونځ وکړلو. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سره بیا خوا کې کېناستو. نبی علیه السلام ورته وی لاړ شه مونځ وکړه، تا مونځ نه دی کړی. هغه لاړو دوباره یې مونځ وکړو، دوباره بیا راغللو. نبی علیه السلام ورته بیا وفرمایل وی تا مونځ نه دی کړی، مونځ بیا وکړه. لاړو مونځ یې بیا وکړو، دې کس به زر زر مونځ کولو. ځکه دوباره لاړلو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک لا راغلو، وایي چې مونځ مو کوې، تا مونځ نه دی کړی. اصل وجه څه وه چې د انسان به مونځ کوه خو د ارکانو لحاظ به یې نه ساته، هغې رکوع او سجده به یې په ښه شان سره نه کوله. نو هغه مونځ ته الله جل جلاله اړه توجه نه فرمایي چې کوم مونځ کې رکوع او سجده په ښه شان سره ونه شي. او په دې حدیث د دارمي شریف په دې حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته د ټولو بدترین غل ویلی دي. نو څومره عظیمه او څومره خطرناکه ګناه ده. او د هغه مونځ به څه خوند دی چې انسان ګوره کښېني او هغه وایي سبحان ربي اعلی سبحان ربي اعلی سبحان ربي الاعلی. که زه چېرته شاګرد شم، که زه چېرته استاد شم او ته شاګرد شې او ته ماته داسې سبحان ربي اعلی سبحان ربي اعلی سبحان ربي اعلی، زه څومره خفه کېږم. ته زما شاګرد او داسې ناروا مونځ وی، بیا مالک الملک الله جل جلاله به څومره خفه کېږي په دې باندې. تاسو حساب کوئ د دې نه.
او اندازه د دې نه لګوئ. نو یقینا چې کله مونځ هم کوو نو په اطمینان سره په سکون او ښه په قرار سره به یې کوو. مونځ هغه دی چې انسان د ناروا او د بدو کارونو منې کي. اخو اړه مونځ دی نه چې انسان د ناروا او د بدو کارونو نه منې کېږي. نو یقینا چې یو ډېر ښکلی مزیدار موقع راته الله راکړی دی، نو دا موقع ګورې موږ ځان له چې کوم دی ضایع نه کوو. مونځ کوو زموږ مسلمانۍ کې خو دغه یو مونځ پاتې دی او هغه یو مونځ هم داسې وي چې موږ ته نه ځان خلاص کړو. یو په مونځ باندې ځان خلاصول دي او یو د مونځ نه ځان خلاصول دي. نو موږ هغه کسان شوي یو چې د مونځ نه ځان خلاص په مونځ چېرته موږ ځان نه دی خلاص کړی. بهر کې کم یو انسان چې داسې مونځ وکړي چې د هغو رکوع او سجده پکې په ښه شان نه شوي، نو حدیث مبارک کې راځي وایي دغه مونځ د زړې ټوکړې په شکل کې راغونډ کړی شي او دې انسان ته په دې مخ باندې ورویشتلی شي او دا مونځ دې کس ته خیرې کوي، وایي الله دې داسې ضایع کړه لکه زه چې ضایع کړم. نو څومره څه جرم دی. یقینا چې کله مونځ کوو نو د رکوع او د سجدې به د دې لحاظ به زیات ساتو، ولې چې په دې حدیث مبارک کې ورته د ټولو نه بدترین غل ویلی شوی دی. الله دې موږ ټول د دې خطرناک وعید او د دې خطرناکې ګناه نه محفوظ وساتي.